لومړی څپرکی نیکمرغي څنګه په بدمرغۍ بدلیږي. زما د ماشومتوب ورځې زما د ژوند د پام وړ فصل او د نیکمرغۍ ورځې جوړوي. ما چې د خپل لنډمهالي ژوند په بهیر کې د خوښۍ ورځې لیدلې زما د ماشومتوب دورانو چې د خپلې مور په مینهناکه لمن او د پلار په توده غېږ کې مې تېراوه. پلار مې په رشت نومې سیمه کې داسې سوداګرو چې په خپلو ښاریانو کې د ښه نوم او اعتبار خاوند و. نوم یې خلیل اغا و. مور مې هم له داسې درنې کورنۍ څخه وه چې په هغه ښار کې لوی نوم درلود. زه یوازینی اولاد وم. 18 کاله 6 میاشتې او 2 ورځې مې د زیږېدو له نیټې څخه وړي. تر ما وروسته زما د مور او پلار بل اولاد نشته. کاشکې ما هم دې نړۍ ته سترګې نه وی غړولی. 15 کلنه وم چې پلار مې د زده کړو لپاره ښوونځي ته ولېږلم. هغه مهال په رشت کې د انجونو لپاره ښوونځی نه و. زما ښوونکي ملا باجي د خپل مهال له باسواده ښځو څخه وه. ما د 3 کلونو په موده کې له هغې څخه تر قرآن او ګلستانه پورې زده کړه وکړه. کله چې 8 کلنه شوم پلار مې د ځینو سوداګریزو چارو د ترسره کولو لپاره تهران ته لاړ چې 2 میاشتې وځنډېده. تر سفر وروسته یې زما لپاره یوه فرانسوي ښوونکي چې مارګریت نومېده د 6 کلونو لپاره استخدام کړه او له ځانه سره یې زموږ سیمې رشت ته راوستله. مارګریت څه له پاسه 15 کلونه کېدل چې له خپل میړه سره تهران ته راغلې وه. میړه یو لوی سوداګر و چې 2 کاله وړاندې د یوې ناروغۍ له کبله مړ شوی و. د هغې له میړه سره زما پلار د سوداګرۍ راکړه او ورکړې له کبله اشنایي پیدا کړې وه. نو له دې سره یې هم پیژندل. مارګریت د خپل کونټو پر وخت بله وسیله نه درلوده چې ځان ته پیسې وګټي. د میړه په تجارتي چارو کې هم خنډ پېښ شوی و او څه نه و ورپاتې. اوس یې په تدریس پیل کړی و او له دې لارې خپل ژوند بسیا کوه. کله چې پلار مې تهران ته لاړ د هغې له وضع څخه خبر شو او هغه زما د ښوونې او روزنې لپاره دلته راوستله. کله چې 14 کلنه شوم په فرانسوي ژبه مې خبرې کولی شوې. اوبدل، حاشیه، ګنډل او خیاطي مې هم ترې زده کړل. هغه مهال په رښتیا هم د خپلې کورنۍ د ویاړ شمله ومه او په ډېرو کورونو کې مې نوم پر ژبو ګرځېده. داسې ورځ به نه وه چې 2-3 مېرمنې د زما مرکې ته رانه شي، خو پلار مې له دې کار څخه ډډه کوله او هغې ورته یې دنه ځواب ورکوه. زه خپله هم زده کړې ته دومره لیواله وم چې له لیکلو او لوستلو پرته مې له نورو څیزونو سره مینه نه درلوده. د ورځپاڼو او جریدو له لوستلو څخه مې ډېر خوند اخیسته. ټولنیزې لیکنې به مې ډېرې خوښېدې. ما به هم په مستعارو نومونو خپرونو ته لیکنې لیږلې. که څه هم له مارګریت سره د پرېکړه لیک له مخې له ټاکل شوې نیټې څخه څه موده اوښتې وه، خو هغې په دې 6 کلن ځنډ کې د ښه چلند او غوره اخلاقو له کبله زموږ پام د ځان خواته اړولی و. هغه زموږ د کورنۍ غړې غوندې وه. د هغې له مشورې پرته به هیڅ کار نه ترسره کېده. زما مور او پلار هم له هغه وچو حاجیانو او بیبي حاجیانو څخه نه وو. پلار مې څو ځلې روسیې ته سفرونه کړي وو. فکر یې روښانه او نوښتګرانه وو. مور مې هم څه سواد درلود. له پلار سره مې موافقه وه او هغې ته یې درناوی کوو. موږ ته د ټولو کلیوالو راښه راتله. 15 کلنه وم چې مارګریت ناروغه شوه. لومړی نری تبه وه، وروسته بسترې شوه. پلار مې ورته کورنی ډاکټر راوغوښت. تر 2 ورځو وروسته یې ناروغي نوره هم زیاته شوه. وروسته څرګنده شوه چې په کولمو کې یو پیچش پیدا شوی. پر هغې جراحي عملیات هم ترسره شول. خواره د عملیاتو په بهیر کې مړه شوه. د هغې مړینې زموږ پر کورنۍ ژور اغېز وکړ. تر هغې وروسته زموږ د کورنۍ فضا هم خړه پړه شوه. زموږ پر کور بېلابېلو بلاګانو او مصیبتونو مخه وکړه. مارګریت د نیکمرغۍ فرښته وه. له هغه مهاله چې زموږ کره راغله د پلار سوداګرۍ مې ډېر خوند پیدا کړ او د خوښۍ ډېرې دروازې زموږ پر مخ خلاصې شوې. په کور کې مو وړه غوسه او خواشیني هم نه ښکارېدله.
هغه مړه شوه، خو زموږ د کور نیکمرغي هم له ځانه سره ویوړه. پلار مې له روسیې سره د قندو په یوه معامله کې 20,000 تومنه زیان ولید. غوښتل چې له نورو لارو د دې زیان جبران وکړي. له بده مرغه یوه بیړۍ په خیزر رود کې د توپان له کبله ډوبه شوه او په دې توګه 50,000 تومنه نور زیان هم ور واوښت. په ښار کې کرار دا خبره کېده چې خلیل اغا ماتې خوړلې. څرنګه چې پلار مې یو باشرفه سړی وو، نو خپل ټول شته یې وپلورل او خپل ټول پورونه یې خلاص کړل. خو افسوس چې نور یې هغه باور ورپاتې نه وو. ټول شته یې یوازې کور وو چې په هغې کې مو ژوند کوه. یوه باغچه یې هم درلوده چې 1000 تومنه ارزښت به یې درلود. زه په زغره د ویلی شم چې د څو ورځو په موده کې مې پلاره که څه هم تر 45 کاله ډېر عمر یې نه لاره، سپین ږیری او زوړ شو. ټول ویښتان یې سپین شول او د دغه پیښو له کبله یې خپل ټول ځواک له لاسه ورکړی وو. یوه شپه ناڅاپه د پلار کوټې ته ورننوتلم. ومې لیدل چې مور و پلار مې دواړه ناست دي او اوښکې تویوي. کله چې زه ولیدم نو ځانونو ته یې مصنوعي خوښي خپله کړه. بدري چیرې وې؟ راشه څنګ ته مې کښېښنه. ما چې د روزګار لومړنی غم وڅکه هماغه شپه وه. د مور و پلار غمجنې څېرې او سرې سترګې زما لپاره ښه پلمه وه. نو ژړا مې پیل کړه. مور و پلار له دواړو خواو ونیولم او هر یوه د مینې په غېږ کې راټینګولم. زما د زړه په اړه یې پوښتنه کوله. ومې ویل تاسې مې ولیدئ چې ژړل مو. ما ته ووایي ولې مو ژړل؟ موږ خو نه ژړل، خبرې مو سره کولې چې ته راننوتې. زه خو ماشومه نه یم چې تیر مې باسئ. تاسې دا خبره زما د سکون لپاره کوئ. زه پوهیږم چې تاسو حتما ژړل او اوس هم وینم سترګې مو له اوښکو کوړه کېدي. وروسته مې پلار په غېږ کې ټینګ او پر مخ یې ښکل کړم. وی ویل ګرانې لورې، د وروستیو پیښو په اړه چې پر موږ راغلي دي، ستا او د کورنۍ د راتلونکي په اړه مې سوچ کوه چې په تیارو کې ډوب شوی. زوریدم، خیر دی، دا خبرې ارزښت نه لري. دنیا دا ډول لوړې ژورې لري. زه ژمنه کوم تر دې وروسته به د کېناستو او سوچ کولو پر ځای هڅې کوم او خدای جل جلاله به حتما را سره مرسته وکړي چې بیرته خپل لومړنی اعتبار وګټم. ومې ویل که زموږ په اړه اندېښمنې، زه قول درکوم چې په یوازې ځان کولی شم خپل ورځنی لګښت برابر کړم. پلار مې وپوښتلم څه به وکړې؟ د ورځې له خوا به مالي کوم، ورځپاڼو جریدو ته به لیکنې کوم او حق الزحمه به هم اخلم. ګلدوزي او حاشیه دوزي به کوم. له دې لارې ډېرې پیسې ګټلی شم. پلار مې بیا په غېږ کې ټینګه کړم، ښکلی کړم او وی ویل نه لور جانې، زه لا مړ شوی نه یم چې د کور سمبالول ستا پر غاړه وي. زه لا ژوندی یم، نو د خپل مټ او فکر په ځواک کار کوم او نه پرېږدم چې تاسې په خوارۍ او کړاو کې پاتې شئ. سربیره پر دې ته هم څو میاشتې زموږ میلمنه یې. نن هم یو لیک را رسېدلی و. ستا د خالا زوی همایون چې ستا کوژدن دی، خپلې زده کړې بشپړې کړې او له فرانسې څخه را روان دی. تاسې باید واده سره وکړئ او د نیکمرغۍ ژوند پیل کړئ. ما هم له حیا او شرمه پلار ته ځواب ورنه کړ. مور وپوښتلم تا ته د هغه لخوا لیک را رسېدلی دی؟ څرنګه چې دروغ ویل مې عادت نه و، نو د هغه د لیک خبره مې ورته وکړله. وی پوښتلم د خالا زوی دې در باندې ګران دی؟ دا څنګه پوښتنې کوئ؟ زه غواړم پوهه شم. نو چې داسې ده زه وایم چې د خالا زوی مې اروا او ځان دی، ډېر را باندې ګران دی. زه باور لرم چې هغه به هم له ما پرته د بل چا لیواله نه وي. مور او پلار مې په دې خبره ډېر خوشحاله شول او ما ته یې د آرام لپاره اجازه راکړه. خپلې کوټې ته لاړم او د کورنۍ ټولې پیښې مې د پلار له ماتې د دې شیبې تر پیښو او زما د پلار تر منځ تر خبرو اترو مې د خپل خالا زوی ته ولیکل. د پلار تر منځ تر خبرو اترو مې د خپل خالا زوی ته ولیکل او لیک مې پوستې ته چمتو کړ. په دې ځای کې غواړم د خپل کوژدن او ځان په اړه څه ولیکم. هغه همایون نومیږي، 23 کلن ځوان دی.
کله چې زه 15 کلنه وم له هغه سره مې مینه لرله. هغه مې په ماشومتوب کې د لوبو ملګری و. په ماشومتوب کې مین او هوښیار و. هیڅ وخت یې داسې کار نه کوه چې نور ترې خفه شي. تر 12 کلنۍ مو یو او بل ته ورور او خور ویل. موږ ډیر وخت یو ځای وو. زموږ مینه د نورو خلکو د بحث موضوع وګرځېده. ټولو ویل دوی داسې میړه او میرمن دي چې له ماشومتوبه سره پیوند شوي. هغه له زده کړې او ویلو غږولو سره بې کچې مینه درلوده. له 2 کلنۍ څخه یې د ویلون غږولو تمرین کوه. هغه له زده کړې او ویلون غږولو سره بې کچې مینه درلوده. له 2 کلنۍ څخه یې د ویلون غږولو تمرین کوه چې په 12 کلنۍ کې ځینې اوازونه هم زده کړي وو. ځینې وخت به راته او ما ته به یې ویلون غږوه. ما به په ټوکو کې ورته ویل وروره ستړی دې کړم ډېر وز وز دې وکړ. هغه به هم ویلون پر ځمکه کېښود خو بیا به هم له ما څخه نه خفه کېده. کله چې زه له ارواښادې مارګریت سره په زده کړه بوخته وم نو هغه یې هم د زده کړې لپاره المان ته ولېږه. اوس 2 کاله کېږي چې هملته دی. په دې موده کې مو لیکونه نه دي پرېښي. هره میاشت خپل یو انځور رالیږي. ما هم خپل یو 2 انځورونه ور برابر کړل او ور ومې لیږل. له هغې څخه مې دا وروستی خبره ترلاسه کړې وو چې په 1 میاشت کې به یې زده کړې پای ته رسیږي او راځي به. که چیرې تاسې د نورو خلکو د نظریې تر اغېز لاندې راځئ نو په خپله هیڅ غوښتنه نه لرئ. د سپېڅلتیا تر حجاب لاندې هم ډیر خبایث پټ دي. 2م څپرکی. یو ماسپښین په کور کې په حاشیه ګنډلو بوخته وم. مور مې هم د کور په کارونو اخته وه. پلار مې د کاره په لټه بهر وتلی و. په دې شیبه کې زما د پلاره د یوه دوست لور ملیحه چې یوه درنه او پاکه نجلۍ وه له یوې بوډۍ سره راننوته. ما او مور مې ورته ښه راغلاست ووایه. ملیحه مې وپوښتله څنګه دې یاد کړو؟ په کور کې یوازې وم. په ډېر خفګان کې تنګه شوم. نو د هواخورۍ لپاره مې وفتیله چې بهر ووځم. دې بوډۍ چې زموږ کره د خدمتګارې په توګه کار کوي ډېر ټینګار راباندې وکړ او له ځانه سره یې را روانه کړم. ومې لیدل چې تفریح یوازې خوند نه کوي. نو دا مې غوره وګڼله چې له تا څخه هم هیله وکړم او ټول به په ګډه لاړ شو. او ټکې 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 د ملیحې خبرې خلاصې شوې نه وې چې بوډۍ په خبرو پیل وکړ. هو په دې وخت کې تفریح ډېره غوره ده. څومره خوند کوي چې تاسې 2 خورلڼې په ګډه چکر ووهئ. ومې ویل که په بهر کې د ګرځېدو را ګرځېدو پر ځای همدلته پاتې شئ او موږ ته خپل خدمت را وسپارئ ښه به نه وي. هیب چې د بهر هوا پرېږدئ او پر دې مهال چې ټول خلک تر ښار د باندې پر واټونو ګرځي تاسې خپل وخت په کور کې تیر کړئ. ملیحې هم تر بوډۍ وروسته را باندې ټینګار وکړ. ما هم بوډۍ ته په ټوک وویل زموږ که تفریح ته هوا کیږي پر ځای خبره ده. ته خو زړه شوې ولې زموږ پر تفریح ټینګار کوې؟ زه یوازې ستاسو هوسایي او خوښي غواړم نو ځکه ټینګار کوم. له مور څخه مې اجازه واخیسته. هغې هم څه ونه ویل. کله چې له کوره وتم مور مې ویل بدري نه پوهېږم ولې مې زړه تنګ دی او خواشینی یم. زړه مې ډېر درزیږي. ومې ویل که ستا خوښه وي نو چکر به پرېږدم. څرنګه چې د میندو زړونه مهربانه وي نو د دې لپاره چې زما په کار کې خنډ رامنځته کړی نه وي. وی ویل نه 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 دومره مهمه نه ده لاړې شئ خو هیله ده چې تر 2 ساعتونو زیات ونه ځنډېږئ. مازدیګر ته راشئ. ومې ویل سمه ده. مخکه مو سره وکړه او د شنه میدان پر لوري روان شولو. زه او خورلڼه مې په خبرو کې روانې وو. له هغه وخته مې چې دا بوډۍ لیدلې وه د هغې په اړه مې یو ډول کرکه احساسوله. څرنګه چې دا حس مې هره شیبه ډېرېده نو خپلې خبرې چې مې د ښار د واټونو د پراختیا او نورو پرمختګونو په اړه وې غوڅې کړې او په داسې ډول چې بوډۍ وانه وري. ملیحې ته مې ویل دا ښځه مې خوښه نه شوه. ولې؟ دا خو ډېره ښه ښځه ده. څو ورځې وړاندې حالات ډېر بد و. پړونه یې څیري وو او زړې چپلکې په پښو وې. زمونږ کره راغله ویلې چې بدمرغه او نیستمنه ښځه یم. خاوند مې مړه دی. یوازې یوه لور لرم چې یو موټر چلونکي ته مې ورکړې ده.
زوم هم له کوره ویستم، اوس د ژوند لپاره هیڅ هم نه لرم. پر ما ورحمېږئ او ما د خپل کور د خادمې په توګه ومنئ. مور خو مې ته هم پیژنې چې څومره نرم زړه لري. هغې هم ومنل. تر هغې ورځې وروسته زموږ خادم او د کور غړې شوه. جامې او پړونه یې مو ورکړل. اوس یې په خلکو کې ظاهري حالات ښه شوی. یوه اونۍ کېږي چې زموږ کره اوسېږي، خو 3 ورځې وړاندې د خپلې لور لیدو ته تللې وه چې د ځان په اړه هم خبر ورکړي. کله چې راغله ډېره خوشحاله ښکارېده. په دې اړه مې وپوښتله، ویل یې زوم را سره روغه وکړه، نو څرنګه چې اوس یې پر اوږو بار نه یم او خپله خرچه په خپله پیدا کوم. ډېر خوښ شو او ژمنه یې را سره وکړه چې تر دې وروسته به زما له لور سره مهربانه وي. لنډه دا چې ګمان نه کوم که بده ښځه وي. په دې څو ورځو کې مو له هغې څخه بد چلن نه دی لیدلی. ډېره سپېڅلې ده، هېڅ کله هم لمونځ نه قضا کوي. اخر مو د هغې په اړه خبرې پرېښودې او نور بحثونه مو راواخیستل. په دې ترڅ کې بوډۍ وویل، انجونو یو ښه فکر مې کړی، پوهېږم که تاسو ته یې هم ووایم، ما ته به غوره ډالۍ راکړئ. ومو ویل، ووایه دا څنګه فکر دی چې د ډالۍ وړې ګڼې؟ وی ویل، وګورئ ډېر خلک په موټرو کې تګ راتګ کوي. ښه زما پاند که په موټرو کې وګرځو غوره به وي. ماشاء الله څومره نوی او لوړ فکر. مونږ نجونې یو او په دې وخت کې موټر له کومه پیدا کړو؟ زه یې پیدا کوم. څنګه؟ هیڅ خبره نه ده. زما د زوم کور نږدې دی، موږ به همداسې کرار ورشو. کیدای شي اوس په کور کې وي، زه به ورنارې کړم چې ګاډۍ چمتو کړي. موږ به په ډېر هوسایي ګرځېدو ته لاړې شو. ما وویل، هیڅ ضرورت یې نشته، همداسې به په پښو ګرځېدل ډېر ښه دي. هیڅ ضرورت یې نشته، همداسې په پښو ګرځېدل ډېر ښه دي. د مور خبره دې هېره شوه چې درته ویلې د لمر تر لوېدو وړاندې کور ته راشه. اوس لمر لوېدو ته 2 ساعته وخت پاتې دی. که په دې موده کې په پښو وګرځې ستړی کېږي. زه هم سپین سري یم او د دومره ګرځېدو توان نه لرم. په ګاډۍ کې ګرځو او په لنډ وخت کې به بیرته خپلو کورونو ته ځو. ملیحې هم د هغې خبرې تایید کړې او وی ویل، په ګاډۍ کې ګرځېدل نو څه خبره ده؟ ومې ویل، د یوه داسې سړي په موټر کې ګرځېدل چې نه یې پېژنو راته غوره نه برېښي. وی ویل، تاسې هم عجب فکرونه کوئ. دا سړی زوم دی او دا ښځه هم زموږ د خدمت هیلهمنه ده. بوډۍ هم په خبرو کې راولوېده. هو زما موخه هم خدمت کول دي، خو هر څنګه چې ستاسو خوښه وي زه یې منم. ملیحې دومره ټینګار وکړی چې انکار کولو ته مې بل دلیل نه درلود. آخر مې وویل، څنګه چې ستاسې خوښه وي. بوډۍ وویل، زه مخکې ځم چې زوم مې راخبره کړم او له دې سره په توندۍ روانه شوه. د تلو پر وخت 14 کلنې یا 15 کلنې جنۍ ته ورته وه. ډېره تیزه روانه وه او تر موږه 200-300 ګامه وړاندې د یوه کور دروازه وټکوله. تر څه ځنډ وروسته ور پرانیستل شو او هغه ور دننه شوه. موږ هم هغه کور ته نږدې کېدلو. 10 دقیقې وروسته راووته. په هغې پسې یو پڼ چاغ سړی هم راووت. سپین سري ویل، وبخئ ومې ځنډولی. زما زوم ظفرعلي خپلې جامې بدلې کړې. له دې کبله وځنډېدو. هغه سړي هم له موږ سره روغبړ وکړ او وی ویل، موټر مې په نږدې ګاراژ کې دی، یو پاو صبر وکړئ چې څه تیل پکې واچوم او رایولم. ملیحې ویل، په دې موده کې چیرې لاړې شو او چیرې ورته منتظرې شو؟ هغې تر سلام وروسته وویل، همداسې کراره د ګاراژ تر وره پورې راشئ. موټر به هم چمتو شي. په بیړه لاړ او زموږ له سترګو پناه شو. بوډۍ ویل، تاسې پوهیږئ څومره چالاک او کاریګر زوم لرم. اوس به وګورئ چې د سترګو په رپ کې 10 کیلومتره لار وهي. ما په ځان کې یوه اندېښنه احساسوله. هر څومره چې د بوډۍ څېرې ته ځیرېدم هغومره مې ورڅخه کرکه کېده. په ځانګړې توګه هغه وخت چې د څېرې سپینوالی تور شو او دا توروالی په مخ او سترګو کې هم جوت شو. ملیحې ته مې ویل، زه له موټر سره دې چکر ته ډېره اندېښمنه یم. راځه نن له دې کاره تیرې شو. ملیحې وویل، ته نن ولې دومره شکونه کوي؟ هیڅ وخت مې د دومره وړې خبرې په وړاندې دومره دوه زړې نه وي لیدلې. ما هم تر ننه پورې دومره د کرکې احساس نه درلود او زړه مې داسې نه درزېده
نو ومې ویل هر څه چې وي نن مې زړه ډېر درزیږي او په ځان کې یو ډول کرکجن احساس وینم لکه چې د غیب له عالم څخه مې زړه ته الهامیږي او دا راته وایي چې یو خطر راته ګوري. بوډۍ په بشپړ ډول زموږ خبرو ته غوږ وه. ناڅاپه زموږ په خبرو کې راولوېده. وجه نه یې زه ژمنه در سره کوم چې موږ ته به هیڅ خطر هم نه وي ځکه زوم مې دومره ماهره موټر چلوونکی دی چې ساری نه لري. ومې ویل له خطر څخه مې مقصد د موټر د چلونې ډول نه و بلکې دا نور خطرونه دي چې هیڅ معنا هم ورته نشم موندلی. دا خو ستاسو عیب دی، له غلو سره خو سر و کار نه لرئ. وړاندې تر دې چې ما خپل زوم ته زحمت ورکولی ویلی به مو چې دومره تکلیف مې نه ورکوه. ملیحې وویل که څه هم ستا خبرې څه اندېښمنه کړم خو دنیا یوازې ستونزې نه لري، هیڅ اندېښنه مه کوه. زه پوهیږم چې دا فکرونه درته د دې ښځې له خبرو څخه پیدا شوي. هغې وویل زړه مې تنګ دی او څرنګه چې ستا پام ټول هغې ته دی نو ځکه اندېښمنه یې. زه ډاډه یم یوازې همدا و او بس، نور هیڅ هم نشته. همداسې په خبرو وړاندې تللو چې ګاراژ ته ورسېدو. ملیحې له بوډۍ څخه وپوښتل څه شو ولې رانغې؟ ملیحې له بوډۍ څخه وپوښتل څه شو ولې رانغې؟ موټر ته به تیل اچوي، اوس به راشي. هیله کوم یو 2 دقیقې همدلته ودرېږئ چې خبر یې کړم. بیړه وکړئ او له دې سره ګاراژ ته ننوتله. ملیحې ته مې ویل ای جنۍ راځه د شیطان له خره څخه راښکته شو او نن له سورلۍ څخه تیرې شو. ملیحه دا ځل ډېره په غوسه شوه. زه تر ننه نه پوهېدم چې ته به دومره بدخیاله یې. خیر ستا لپاره به په موټر کې نه سپرېږو خو زما او ستا دوستي هم تر همدې ځایه وه. د ملیحې دې وروستۍ خبرې ډېر اغېز راباندې وکړ. ځان مې زړه ورکړ او ومې ویل هیڅ مهمه نه ده. د یوې وړې موضوع لپاره خپله د څو کلونو خورلنه نه خفه کوم. هیله لرم چې بده پیښه به ونه شي. اوس مې خپل تصمیم ونیو. پر دې مهال بوډۍ له ګاراژه راووته او رانږدې شوه. د ځنډ یو لامل د تیلو اچولو. زوم مې له خپل بل موټر چلوونکي ملګري سره ځینې خبرې اترې درلودې چې هغه هم ورسره په ګاراژ کې دی او خپل حسابونه تصفیه کوي. اوس به راشي. پر دې مهال یو موټر چې د تیلو څو ګیلنه ورباندې تړل شوي وو له ګاراژه راووت او په بیړه زموږ له سترګو څخه پناه شو. موږ په پیل کې ګمان وکړی چې دا به همغه موټر وي خو کله چې موږ ته ونه درېد نو بیا مو هم انتظار وکړ. نیم ساعت وروسته له ګاراژه بل موټر راووت او زموږ مخې ته ودرېد. په موټر کې د سپین سري زوم سفر علي ناست و. بوډۍ وویل راځئ موټر تش دی. سره له دې چې هڅه مې کړې وه خپله زړورتیا له لاسه ورنه کړم. بیا مې هم ګامونو د وړاندې تګ توان نه درلود. پر دې مهال بوډۍ له مټو څخه ونیولم. د مقاومت او خبرو توان مې هم نه درلود. زه یې موټر ته دننه کړم او ملیحه راپسې وخته. همداسې مې له سوچونو سره د موټر په یوه کونج کې ځای غوره کړ. د سره د ګرځېدو له کبله مې د سپین سري د قهر پارونکي چلن په اړه هم څه نه درلودل. هغه هم راوخته او زموږ څنګ ته کېناستله. موټر په بیړه روان شو. موټر چلوونکي وپوښتلو مېرمنو چیرې غواړئ وګرځئ؟ ما و ملیحې ځواب ورنه کړ ځکه نه پوهېدو څه ووایو. سپین سري ویل ښه ځایونه خو تا ته تر هر چا ښه معلوم دي، هر ځای چې غواړې لاړ شه. ملیحې راوکتل او ویې ویل ولې دې رنګ الوتی دی؟ نه پوهېږم، ځان راته روغ نه ښکاري. سپین سري ویل د ښار د بهر هوا به دې حال سم کړي. موږ نه پوهېدو چیرې ځو خو د موټرانو د هرنونو اوازونه له هرې خوا اوچتو او زموږ موټر په ډېر سرعت سره لاره لنډوله. زړورتیا له خطر سره ډغره وهل دي. پیروبر دریم څپرکی دردونکې غلا. موټر په ډېرې توندۍ د سړکونو له موړونو اوښته او د ښار د وروستۍ پل پر لوري چې جنوب کې پروت دی روانو. پر دې مهال یو څه راپخود شومه. هیچا هم له ښاره د وتو په اړه څه ونه ویل. زموږ ترمنځه یوه ویرونکې چوپتیا واکمنه وه. یوازې د موټر غږ د اوبو د هغې زمزمې په شان لوړو چې له لوړه ځایه راتویږي. یو پاو وخت به کېده چې په موټر کې روانو.
زه هغه مهال په صد شوم چې د ښار وروستي دیوالونه هم تیر شول او د رشت او قزوین ترمنځ شوسنو مې سړک ته ننوتلو. ډېره لار مو وهلې وه. په ویره مې له موټر چلوونکي څخه وپوښتل موږ چیرې وړې؟ ولې تاسې تر اوسه دوشنبې بازار ته نه وئ راغلي؟ هلته مو وړم چې د هغه ځای په قهوهخانو کې یو 2 پیالې قهوه وڅښئ، ستوماني به مو وباسئ، بیرته به ښار ته راستانه شو. دا ښه نه ده چې هلته لاړ شو، غوره به دا وي چې له همدې ځایه بیرته ستانه شو. ملیحه هم زما پر خوا وه، هغې هم ټینګار کوه چې باید بیرته ستانه شو. خو سپین سري وویل تر دې ځایه راغلي یو، څه به وشي که هغه ځای ته چې ډېر ورنږدې شوي هم یو لاړې شو. 2 دقیقې استراحت وکړو او بیا ستانه شو. بیا یې زیاته کړه د دوشنبې بازار قهوه مې ډېره خوښیږي چې اندازه نه لري، لکه زوم چې مې راته ستاینه کړې. په دې بازار کې خلکو ته ډېرې ښې چای جوړوي. زمون خبرې لا خلاصې نه وي چې د کلي 100 مترۍ ته ورسېدو. موټر چلوونکی ورنږدې شو خو له بازاره په 1 ساعت تېر شو. ما چغې کړې چیرې ځئ؟ ځواب یې رانه کړ هغه نږدې قهوهخانې ته. کله چې قهوهخانې ته ورسېد ومې لیدل چې موټر چلوونکی بیا هم مخکې روان و. په غوسې سره مې وویل ولې نه دروي؟ وی ویل که مېرمنې د قهوهخانې په خوله کې ښکته شي حیثیت ته به یې ښه نه وي. غواړم چې له قهوهخانې څخه لږ لرې ښکته شئ. موټر یې له قهوهخانې څخه څه له پاسه 200 متره لرې ودروه او وی ویل اوس کولی شئ دلته وګرځئ او چای وڅښئ. د موټر په درېدو ډېره خوشحاله شوم. په بیړه ورڅخه ووتم. ملیحه هم راپسې روانه شوه لکه د یوه وحشي حیوان له منګلو څخه چې اخلاصه شوې یم. ډېره خوښه شوم. ملیحه تر ما ډېره په ویره او اندېښنه کې ډوبه وه. په کړس مصنوعي خندا سره یې چې زه به یې د ویرې خندا وبولم وویل څومره بېځایه تصورونه مو کول. خپله تفریح مو په بېځایه خیالونو له منځه ویوړه او هېڅ ونه پوهېدو چې خپل وخت څنګه باید تیر کړو. ومې ویل